علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا اوپل ده اوپل بوزم د خپل کور په بیسمنټ کې امتحانه کې یم دلته د پنجره لګېدلې وي دلته کې دا پاتې کېږي د اوپل پنجره دلته ده بله زړونه یې دوړولي دي دا د دې ځای دی خو دا بوزم هاسټل ته یې بوزم هاسټل کې چې مطلب دا دی چې دا بورډینګ ته بوزم زه یوې هفتې له چې کم دی نو د سټیټ نه یا د صوبې نه یا د ریاست نه یا د ورجینیا نه بهر روان یم یو هفته بهر یم په ټیکسس کې به یم نو دا خو یوازې کور کې پرېښودی نه شم که څه هم دې ته ما دلته کیمره هم لګولې ده دا کیمره ورته لګېدلې ما ته د دې هر څه پته لګي چې دا څه کوي او څه نه کوي خو دا بوزم نو تاسو ته راټوله پروسه ښیم چې دا به څنګه چلي $25 د یوې ورځې د دې د بورډینګ غواړي دغه ورته کیمره لګېدلې ده او دا اوپل ده څه کوي بایټ کوي چک لګوي نو اوس به په پنجره کې نو دا خو ما بهر راویسته او اوس به مونږ ځو نو دا به تقریبا یو هفته په هاسټل کې وي مونږ به هم ورپسې خفه یو دا به هم راپسې خفه وي دې ته خپله کړه هم لګېدلې کړې ته تاسو وګورئ دغه کړه ده او دا اوپل ده نو دا اوس بوزم او د دې ځای تقریبا 40 میله لار ده 40 میله لار مطلب دا ده چې تقریبا د ګنټې لار ده چېرته چې دا زه بوزم نور هم بلا ځینو دلته نږدې زموږ کور خوا کې هم هاسټل شته خو هغه هاسټل ته مې ځکه نه بوتله چې هغې ورته هغې وي چې خپله پنجره به ورسره غټه راوړی ځکه دا خو وړه پنجره ده د ټریول کیج دا چې کله موږ په سفر ځو دا سره په دې پنجره کې بوځو د خپله دا د سفر پنجره ده او بله پنجره چې کم دی نو غټه چې تاسو ته خو ما لاندې وښودله کومه چې تاخانه کې یا بیسمنټ کې پرته وه نو راځئ چې لوړ شو څو پورې چې زه هغه دوکان ته وررسم چې دوکان ته وررسم تاسو ته ښیم هلته نورې مرغۍ به مو ووینئ او د دې طریقې کار به مو وینئ $25 د ورځې غواړي د یوې ورځې نو راځئ چې لوړ شو کم دکان ته چې کم هاسټل ته بیسیکلی دا مرغو هاسټل دی دکان هم دی هاسټل هم دی خلک پکې مرغۍ هم پاتې کېږي دا تاسو ته به ښکاري دا امازان برډ دی دغه هم دي پکې مختلف دا بار نه ده دننه هم درته ښیم بله مرغۍ دي چغې ستوري دي پکې او موږ خپله مرغۍ هم به بوځو تاسو ته اول ښیم چې دا به څنګه حساب سره وي راځي دننه ورشو دا یې لاره ده او دا مرغو ډېر غټ کاروبار دی دلته کې که نه تاسو ګوره چغو سورو ته غوږ کېږي دا پکې دا مرغۍ دي دا پکې ګوره میکا دی ما دا هم ساتلی دا مرغۍ هم ما سره وه او دا یو مین ساتلی کانیر ما چغې که نه او دا ګرین چیک دی او دغه مختلف مرغۍ دي خو دوی اوس لګیا دي که نه ګوره میکا دا دي پکې او مونږ چې کومه خپله مرغۍ به پوځو نو هغه به کوم ځای کې وي دې ته وګوره زما مرغۍ داسې ده زما سره چې کومه مرغۍ ده امبریلا کوکیټو دی او دغه پکې چې کوم دی نو هغه کې دننه هم پکې بچي دي او دې ته وګورئ واو دا څومره ښکلی دی دا مې مزان دی قسمونه دي قسمه قسم مرغۍ دي که نه نو زه ته کال کوم دا ورته ته وګورئ تاسو او دلته پکې بله مرغۍ سره سم بویم دی پکې واو که نه دا پکې ټولې اخوا پکې بله پنجرې دي Oh, so she will stay in this cage, right? She'll stay in that cage right there. All right, and you guys feed them this kind of seeds and things like that? Okay, Yes. that's a feed fee. Okay, and how much you guys charge? $25 per day? A day. I mean, that might change because we might open a new bag next week. But it's, I mean, you know, when we run out of that. Okay, so what other birds do you guys have? We have anywhere from a parakeet all the way up to a macaw. Mecca. That which the parakeet, the day what oh my God, that cherry way. He's just a boarder right now. Oh, he's also boarding? He's boarding. Them chara oste, dam chara oste da. And how about this one? This one is an Amazon. It's a Cuban Amazon. It's for sale. How much is that? I think he's around $7,000. $7,000. That was $1 Amazon. It's okay. You get. I mean. I don't know all of the prices. And what other birds are boarding with you guys? Oh, okay. دا چې نورې کومې مرغۍ ورسره په هاسټل کې خلکو راوستي دي پرېښي دي ورسره دا هغه ګورم دته وګورم Woody borders with us right now. اوکې دا هم راغلی وډي نومې دی دا چې کوم دی نو دا هم دلته پاتې کېږي اوکې Taco is boarding with us. اوکې تاکو از بورډینګ دا هم راغلی دلته بورډ کېږي ورسره په هاسټل کې چا راوستی دی چا دی خو دلته یې پرېښی دی دیم چې د تلي لکه زما په شانتې اوکې سو Oh, this is our واو he's talking. Is he talking? This is our resident boarder. She's here all the time. It's the owner's daughter. دا د مالک دکان دی دا هغه د لور دا توتي دی د هغې توتي دی دا که نه نو دلته یې پرېښی دا ریو And then we have Rio. ریو هم دلته پاتې شوی دی واو ریو Stop. واو دا ریو دی Stop. ریو هم دلته پاتې کېږي او
Wow, look at this one. Madayam satale da saradamim sataliu. So I'm gonna bring the bird if it's okay. And what you guys usually feed them? How you guys? It's like about the awareness, like the bird that people know how to take care of their birds and pets. We try to take care of them. Take care of them. If she's friendly here, she is friendly. We have people in here that will take them out and play. Very friendly. My bird is very friendly. My ta sura khayal saate if we played with him like that. Oh no, you guys can play with her. With her, yeah. Her. ما مستا مرغه سره لوبي کولی شنو ما مرغه خو چې کم نه سره بالکل لوبي کولی مې تاسو خیال ساتئ موږ مرغو ډیر خیال ساتو ځکه او ما د پکور کې هم پرې خو دې شو دې چې ما سره ډبل پنجره مې وته لګولې وي او کیمرا وته لګېدلې خو بیا هم دا غیر قانوني د امریکا کې چې تاسو جناور پکور کې پرې دی ته پکور کې نه پخپله رزه لپاره پرې خو دې شي شپې لپاره پرې خو دې شي کله چې خبره هفتو ته ورسي بیا په هفتو کې چې کم دینو نه کېږي داسې او دې پنجره کې به اوس مرغه راولم دې کې ورپری تاسو ته خیمه غوکیره زم چې خپل مرغه روچته کړم دغه نه او دې خوراکونو ته وګورئ چې د څور کې ممپلی دي وچې میوې دي دا مې کاله ورکوي افریکن ګری لپاره چې کم دی افریکن ګری هغه توتي زمانه چې ښځې تښتو دی که نه دا ورته وګوره دا د خوراکونو یې دي که نه دا د خرسیم او پنجرو ته وګورئ چغو شروع ته وګورئ او ده ته وګورئ دا مې کار دی هلو باډي لکې ته وګورئ اوکې او زه ځم چې مرغۍ راولم نو هغه زنانه ته مونږ خواستو که دغلته راوړې وړې مرغۍ دي مې دا ډېر شور کړي زما مرغۍ چې کوم دی نو خفه به بیا که نه چغو سورونه تنګېږي نو مې دا پنجره وله دې بل طرف ته راوله دې ځای ته راوله چې دې سره نږدې د دیو سره خوا کې پاتې شي نو زه اوس غوښ کېره دا زنانه پنجره دې خوا کوي او واو بیوټیفل که نه او زه به خپله مرغه وګوره کیلونې مو ته لګولي you guys gonna put any more toys in it or no you gonna put any more toys in this cage or no دا وی چې نورې لوبې به کیلونې به مو ته اچو د پنجره کې چې هغه خوشحاله ستاسو مرغۍ خوشحاله Does he really tear the toys up? Like this one over here tears them apart. Yeah, he does. She does the same thing. Our bird, yeah. Opal does the same thing. دا ګور دې کیلونو ته ګورې داسې کیلونې به ورته لګو چې هغه ورته دغه شي که نه دا ګوره په $30 دی راشه لرګي نه جوړ دی نو ګوره تاسو هم جوړولی شئ انلاین یې خرڅولی شئ په امریکې ته به راځي او دلته به چې کوم دی دې باندې زما سره خیال $1 خرچه هم نه ده راغلی $1 هم پرې نه راغلی او دې په $30 خرڅي نو چې امریکې ته رالیږي چې په بل کې رالیږي ظالمانو که نه خدای مې کې ته مخه کړه ظالمانو وبخئ ډېره بښنه غواړم ډېر معذرت سره ښه بعضې وخت په پښتو ژبه داسې ده چې هغې کې مونږ وایي چې کوم دی نه وي مونږ کلي کې جومات جوړ شوی یو زنانه په لارې تېرېدی یوې زنانه وي کافر جومات یې جوړ کړی یو سول یو ظالم مولا پکار دی که نه لکه مطلب دا دی په بښنې سره زموږ هغه لهجه داسې نه خبرې دا په امریکا کې چې کوم دی نو بل نسل دی که نه او دغلته نورې مرغۍ هم دي دغه بچي هم دي پکې بلا شي خو زه چې لوړ شو خپله مرغۍ راولي دغه ورته دروازې ورته ځکه لګولي یو دروازه دا ده چې مطلب دا دی مرغۍ کال ته والوته داسې نه بار روزي چې دې ځای کې راګیري نو چې لوړ شو او خپله مرغۍ راواخلو ګوره پنجرې هم خرڅي دا وینې دا ډېر لوی کاروبار دی دا چې کوم دی ډېر پخوانه دی دې کسانو دا کاروبار څنګه شروع کړی دی دا ته ما معلومات کړي دی داسې شروع کړی دی چې دوی چې کوم دی نو اول کور کې یو مرغۍ ساتلې وه او اوس چې کوم دی نو اوس دغه شانتي کیسه نو هاي اوپو دا زمونږ مرغۍ ده که نه او دا به اوس یوې هفتې له زمونږ نه جدا داسې مې زړه خفه دی لکه سړي نه چې رور او خور یا بچې ته جدا کېږي که نه نو داسې مې دې مرغۍ په زړه خفه دی نو زه او دا خو زما سندره ده سندرې کمان بچې لیټس ګو دا زمونږ مرغۍ ده راوله راځه لیټس ټیک اټ انساید راځه دې راسره راوړه او اوس به دې خوا راشو دغه د کیج از رایټ هیر دلته کې به دې کیج کې به یې اچو اوس غوږ کېږي دې پنجرې ته به یې اچو که نه او Hi. How are you? Yes, we have kids. کنه ماشومان هم لري ماشومان خو بلا شي دي موږ سره خپل هم دي او پردیم دي دا زمونږ اوپل ده اوپل چې کوم دی ته غوږ کېږي دا او خواکیم چې کوم دی that's he or she Well, his name is Buddy. Buddy, okay دغه هلک دی او زمونږ جینۍ ده اوکې خوددار وخت ریشم ني اوکې اوپل خوشحاله ده دا دوره شورونه یې واورېدله اوپل موږ خو به درپسې خفه یو که نه دې ته اوس غوږ کېږي اوپل ورته خوشحاله all right okay and we can put her in the cage right ma'am we can put her in the cage right okay come on we will take her out دا اوس روبس مې ورته پنجره کې اچولی شو که نه نو اچې دا اوس پنجره کې واچو راځئ come on اوپي راځه come on step up راوده اوپي thank you اوپي okay دا اوپي ده اوپي راووته او حیرانه ده چې څه روان دي دا به اوس دې پنجرې ته ور واچو مونږ په خپلو لاسو باندې alright اوپي hi اوپي we will miss you اوپي مونږ به اوپي مس کوو که نه okay we will miss you
Yeah. Opal, just like this. دا به پسې په خپلو لاسونو باندې تاله کړو. Sorry. My bad. نو دا خو اوپل راته لکه اوپل خوشحاله ده خوراک کوي ښه. دا به اوس داسې کړو ورته لږه دا اوپي. Hi اوپي, come on. اوپل که نه او پنجره خو یې غټه ده. It's okay. دا ورته وګورئ. دې ماسي ته هم پرېښوده دا وایي چې څه رسید دله نه درکوو او هېڅ رسید نشته دی که نه. Yeah, she will be fine, right, Opal? ډېر شور خو نه دی بس نو خدای دې مل شه نو دا چغې دا سوري دغه ماسي ده او دا زموږ پنجره ده دا موږ ځان سره واخلو که نه دې نه د بوزو هېڅ رسید نشته او هېڅ شی نه درکو هلته هم چغې دي د دې نه مخکې بله ویډیو چې بیا راشم که خیري چې کله یې پرې کوم بیا به درله تفصیل سره ویډیو پکې جوړه کړم مالک سره به هم خبرې وکړم چې کم قسمونه دي ټوله خو تر دې دمه زه وکیل خان به د دې ځای نه وځم او پنجره واپس وړم د هغې ځای پورې راسره نو بس رسید خو یې راته څه یاد نه کړ خو خیر چې بیا هم راشمه نو بیا به تاسو دلته په دې دوکان کې ګرځوم دا مرغۍ دي او دا ګوره هغه مرغۍ تاسو ته ما وښودله په $7,000 ده الله دې وکړي چې واپس راشي چې ته قبضه شوې پرې رانه که نه دې وایي چې نه زموږ شوه او دا هم ده د دې مرغۍ قیمت کم سے کم چې دلته په دوکان کې اخلئ د دې دوکان نه اخلئ دا څلور $15,000 دي که نه څلور $15,000 مطلب دا ده چې 15 لک روپۍ دي دا پکې بل دی وینې دا اسټریلین دی او زموږ دا چې کوم دی ملیشین دی ماشي مچان هم دي پکې الله دې خیر وکړي پړي هم پکې ځوړند کړي دي دا ورته وګوره ټوله او دې ځای کې ګوره دا نور هم دي بلا دروازې دي بلا شیزونه باتروم هم دی پکې که نه دې ته وګورئ دا وړې مرغۍ دي ټول دې نه ډک دي نو زه چې ځو راځئ او زما خو به ډم خپئ ډېر زیات او سیلونو ته ښه رشته وګورئ ور دا کوړو موله ورکوي اوکې دا څو دا وینې اوس ورته وګورئ دا پیلټ دا خوراکونه نو زه چې ځو مونږ خپله پنجره واغسته او راځئ چې خپل ګاډي له لړ شو واتو سره چې کم دی نو هغه وایي چې زه په هغې باندې اوس د هغې نوم لیکم اوپل که نه دا پرې لګوي غوږ کې چې بیا ورته دوی د خپل نوم باندې اواز کوي دا نه چې ورته وایي چې مرغۍ او طوطي او پلانې او ډېر د هرې مرغۍ خپل نوم دی ګوره تاریخ یې ټول لیکو زه یې پرې دلته ولګاو چې خو همد دې سره زه وکیل خان به تاسو نه اخلم اجازت او خپل ګاډي له روانېږم بس نور بیا واپس نه راځم ښه نو زړه خو مې داسې خفه دی لکه سړی چې په وړوکوالي و ما خپل کشر ورور به هاسټل ته بوته او په فضلیک کالج کې به هغه سبق وایي دا چې به ما پرېښودنه هغه به هم ژړل او ما به هم ژړل زه به هم خفه وم هغه به هم خفه وم نو داسې راپسې داسې خفه یم لکه هغه پخوا چې به څنګه خفه وم نو بس خالي پنجره وړمه کور ته که نه او دغه کیسې دي او دا ځای چې کوم دی نو په ورجینیا کې دی ورجینیا په فال چرچ نومي سیمه کې ډېره ګرانه علاقه ده او داسې که تاسو وګورئ ګیر چاپېره چې کوم دی نو وینئ نو هم د دې سره زه وکیل خان نه اخلم اجازه چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ او د لوی الله په امان زړه مې پاتې شه دې ځای کې الله دې خیر وکړي د خیره دې وي